پلار مې بیخي ګاډي څو شېبې مخکې موږ ته خبر راورسېده. تا دلته څه کوې بدرنګه؟ ځکه چې د سلطان امر مې دی. تاسو چې هر چېرته ځئ زه تاسو رسوم او ستاسو ساتنه کوم. زه پوه نه شوم ته دومره سرتېرو سربېرې ته ولې ټاکلی؟ کیدای شي د دې لپاره چې ما یو ځل ژغورلی وې دا کار به یې کړی وي. ته څه شوې؟ آی د زړه درزا مې ډېره شوه په خدای. دا څومره ستونزمن کار دی. ګلفیدان نور څومره په تمه پاتې شو که نه نو چیغه وهم وایم هله اوربل شوې. راشه خبرې وکړه که نه. رښتیا وایي رښتیا خو وایې. ځینو سرتېرو دا پرېکړه کړې چې کودتا وکړي. یوازې نه دي، ځینې سرلښکرم هغوی نه حمایت کوي. سبا ماښام یې یوه جلسه نیولې. غواړي نور سرلښکرم خپل پلویان کړي. سلطانه هغه سرلښکر څوک دی؟ نومونه یې راته ووایه. سلطانه تر اوسه مو یو پیژندلی، نوم یې رشاد دی. که ستاسو اجازه وي هغه ستاسو حضور ته راولو. اوس نه، ورته اجازه ورکوو چې مشوره وکړي، خو ورته ډېر زیات پام کوئ. د ټولو سرلښکرو نومونه دانه دانه غواړم، پوه شوې؟ امرم په ځای کېږي سلطانه. سلطانه بخښنه غواړم تاسو ته یوه خبره وکړم. پوهېږم چې په میرمن سنان باندې غوسه یاست. هغه دربار ته نه راغواړئ، خو په ماڼۍ کې شته کسان او ټول ښوونکي له دې خبرې څخه ګټه پورته کوي او فکر کوي چې د هغې خبرو په تاسو باندې تاثیر کړی. ځکه سلطانه فکر کوي چې د هغوی له امله تاسو له ښوونکي سره درس ویل پرېښي دي. سلطانه تاسو له ما څخه ښه پوهېږئ، خو که فکر وکړئ چې خبرو یې تاثیر کړی دی نو دا به ښه پایله ونه لري. ته رښتیا وایې ظاهره، همدا چې میرمن سنان بېرته راغله نو یوه لاره به ورته پیدا کړو. سمه ده. کلمه د تیره که بیا کړه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد